اصل کې د غټ اختر د اموس کال کې چې کم دی یو ځل راځي او د رکوع ټیم دا یو ځل راځي نو خلکو نو د غټ اختر د مازاغه طریقه میره یا غنیت هم تیری نو که مرګري تنګیږي نه ټیم برابر دی چې هغه بیان کم تنګیږي خو نه کنه ګوره نیت به په داسې انداز باندې وکړې ما ته وګوره نیت مې وکړه د زړه د اخلاصه 2 رکعات واجب منځ کوم د لیلوي اختر سره د شپږو تکبیرونو په دې حاضر امام پسې خاص الله تعالی را محمد کعبی په شریفي په طرف کې الله اکبر دا نیت ته وکړه نو وګونو لبتم لا سوچت کې امام بم لا سوچت کې الله اکبر به وي نو بیا به الله اکبر وي وګونو لتا سه امام لا سوچت کې تکبیر تام وي غم وي بیا به د نامې لاندې لا سوتړي سبحانك اللهم بتاسم وای امام بم وي نو بیا د اغه نه پچ امام سبحانك اللهم وي نو بیا به امام وي الله اکبر تاسو بم وای الله اکبر وګوره بلاسونو ته اوچت کې غودا لاسونو به وګونو ته اوچت کې او لاس پاویزان کې یو شو کنه بیا به دوباره امام وی الله اکبر تاسو بم وای لاسونو به وګونو ته اوچت کې بیا به زوړن کې او بیا به پدریم ځل باندې امام بیا وی الله اکبر هغه بم وګونو لاسونو اوچت کې تاسو بم اوچت کې بیا به زوړندوي نه بیا به په دې نامه باندې لاس وتړي امام باعوذ بالله په پټه باندې وای بسم الله به وای بیا به سورته فاتحه وای او بیا به چې کوم دی هغه پسې سورته وای باقاعده یو رکعت به امام کی چې کله امام دویم رکعت شروع ک او بیا سورته فاتحه ویل او سورته وی نو دغه وخت کې به هغه الله اکبر وی خروکو لبنزي هغه به وګونو له سوچت کې الله اکبر تاسو به وای الله اکبر لاسونه به زوړن کې بیا به غوي الله اکبر تاسو به وای الله اکبر لاسونه به زوړن کې بیا به غوي الله اکبر تاسو به وای الله اکبر لاسونه به زوړن کې هغه رومبي رکعت کې خو پدریم ځل الله اکبر پس لاسونه په نامه تړل کنه دلته به تړې نه زوړن بي پس لورم ځل بغوي الله اکبر او رکوع بلار شي تاسو به رکوع لاړ شي